जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं. پاکستانی وزیر ومنله چې هیواد یې دیوالیه شوی دی. بلخوا ټي ټي پي پوځ ته سخت اخطارونه ورکړي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. افغانستان د چټک پرمختګ څخه شاته پاتې کړ. جمهوریت یې ړنګ کړ خو خپله هم تباه شو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي پاکستان دیوالیه کېدو ته نږدې شوی نه دی بلکې همدا اوس کنګال او دیوالیه شوی دی او موږ اوس یو دیوالیه هیواد کې اوسیږو. هغه وویل د پاکستان د اوسني بد حالت عاملین هغه پخواني چارواکي او پوځي مشران دي چې د پردیو ګټو لپاره یې ترهګر وروزل او پاکستان یې د پردیو ګټو لپاره قرباني کړ. او اوس د هغوی د غلطیو له امله پاکستان تباه کیږي. نوموړي همداراز وویل چې له اسلام دین څخه د لرې کېدو له امله موږ په دغه حالت کې یو. د هغه یادې خبرې پاکستانیان سخت ورخطا کړي دي او د کلدارو ارزښت نور هم ټیټ شوی. بلخوا پاکستاني طالبانو د دغه هیواد پر پوځ د نورو بریدونو خبرداری ورکړ. د پاکستاني طالبانو تحریک د پاکستاني پوځیانو پر وړاندې د نورو بریدونو د کولو خبرداری ورکړ. دا خبرداری داسې وخت ورکول کیږي چې تېره شپه په کراچۍ کې د پولیسو پر یو مرکزي دفتر د پاکستاني طالبانو په ډلهییز برید کې 2 بریدګر او 2 پوځیان ووژل شول. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي نن په یو اعلامیه کې ویلي پولیس باید د غلام پوځ پر وړاندې د جګړې پر مهال او له موږ ځانونه لرې وساتي کنه د لوړ رتبه پولیسو پر خوندي مرکزونو به بریدونه دوام وکړي. تحریک طالبان همداراز حکومت ته ګواښ کړی چې د آی ایم اف څخه له شرمونکي تړون څخه لاس واخلي او پر خلکو د تیلو قیمت نه پورته کوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.